ملګرو د عثمان بي چې کوم ویډیو چې راغلی د نن در سره هغه کوم مکمل معلومات شیر کوم. تاسو دا وخت چې کوم دی ملګرو دا یو بل ټیک ټاکر دی د کم تعلق چې باجوړ سره دی، نوم یې عثمان او ورسره ځان سره بیجی لیکي. د دې هم داسې یو نازیبه ویډیو لیک شوی دا کم چې دا وخت په سوشل میډیا باندې گردش کوي. لکه زه حریان دې ته یم چې زمونږ د پښتونخوا کم ماشومان چې دیو اخر هغه شروع کړي څه دي. دیو ته ښه پته ده چې دا خلک چې کم دی زمونږ د جسم وږي دي، نور دیو څه مطلب نشته، خو بیا هم خلکو ته هغه جسم شوکی را شوکی او کم خپل پالور چې دی هغه پسې واکوي. نو اخر کار چې د هغې کومه نتیجه راوځي هغه بیا ډېره زیاته غلطه وي، شرمناکه وي. لکه پرون چې کومې 2 نتیجې راغلي دي. یو حالات خو مونږ تاسو سره په 2 ویډیو کې الریډي شیر کړي د اعزاز دروجي چې د هغې کوم قسمه ویډیو راغلی ده، د هغې نه پس د دې ویډیو راغلی ده او هغه هم دا رنګې چې یو بل هلک چې دی او دا لکه په خپل منځ کې داسې هغه چومې مومې هغه قیسې شروع کړي وي. نو بیا یې ویډیو هم کړله او هغه ویډیو چې کوم ده هغه بیا سوشل میډیا له ورکړله. دا واړه وي هغه په دې قیسو پوه نه شي، بس خلک یې دوکه را دوکه کي او بیا ورته وایي چې آیا ما سره که دا بل چل کې نو صحیح دی او که نه کې نو زه به کومه ستا ویډیو چې ده هغه به زه د فیسبوک سوشل میډیا د لارې شیر کم. نو دا غریب هم بیا اخره کې مجبور شي بیا ورسره داسې کیخمارکات چې دی هغه کوي. ټوله ګناه به زه د دیو مشرانو ته وکم چې آیا د دیو باندې هغه نظر نه دی ساتلی، که چېرته هر سړي په خپل ماشوم باندې نظر لاندې ساتلی نو داسې قسمه مسلې هغه به نه رامخې ته کېدې. خو د بده مرغه مشرانو هم ځان هغه شپېلی کړی دی او بیا چې کوم حالات راوځي نو مشر هم بدنامي او کشرانو له چې کوم دی هم مسلې جوړوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بلې ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.